په تایلند کې نور تاسو جرم نشئ کولی. البته تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ، تایلند د عیاشۍ یو تر ټولو ستر ځای دی او په دې ځای کې نه یوازې دا چې خلک عیاشي کوي بلکې ځان نشه کوي او ستر جرمونه ترسره کوي. اوس تایلند یو نوی روبات راویستی دی چې کولی شي ستاسو چهرې ته په کتو وښایي چې در کې فساد شته او که نشته. دا روبات کولی شي ستاسو چهره مطالعه کړي او په عین حالت کې کولی شي پوه شي چې دننه ستا په جیب کې څه شته او ستا حرکاتو ته په کتو پولیسو ته ویلی شي چې ته غواړې څه وکړې. مثلا که په تیزۍ روانې او در سره سلا پټه ده، دا روبات کولی شي ووایي چې تا سره یو څه سم نه دي او ته غواړې یو کار وکړې. او جالبه خبره دا ده کله چې دوی دا روبات راویستی دی او په ښار کې آزمایلی دی، دقیقا په 15 ورځو کې په هغې ښار کې په 100 کې 80 سلنه جرایم کنټرول شوي او امنیت بهتره شوی. همدې ته ښه راغلاست. اوس نو که چېرته تاسو په یو چا په غوسه وئ او د باندې وځئ او وایئ چې زه د دې نفر سره ګورم تر څو خبره معلومه کړم چې څه روان دي، دا روبات کولی شي ووایي چې سړی په غوسه دی او دا سړی نیول غواړي. که چیرته دا روبات مونږ افغانستان ته راوړو، مونږ ټول په غوسه یو، په هره خبره باندې مونږ زر جنګونه کوو، نو سخت درزغوبل به وي. زه فکر کوم د امارات ټول زندانونه به په یوه ورځ کې ډک شوي. څه وکړو؟ دې روبات ته افغانان ضرورت لري یا دا روبات د افغانستان نه لرې وساتو؟ ستاسو یې په اړه نظر څه ده؟